تاسې ولې موږ نه دومره ډارېږئ لکه چې کوم څه مو پټ کړي دي؟ نه قمندانه، څه به مو پټ کړي وي؟ موږ خپل کور کې اسکر مسکر نه غواړو. ګوره وځه جلیله، وځه، وخت نه ضایع کوو له ماشومې سره. مه ماشوم کېږه. جلیله هلته حالات راته داسې ګډوډ ښکاره شول قمندان صاحب. په دې کورنۍ مې شک راغی قمندان صاحب. موږ ناوړه شول جلیله، زر کوه. پوه شوې چې چېرته باید راشئ؟ پوه شوم دادا قمندانې، کومه ستونزه نشته. زه هم ستا غونده قمندانه کېږم. دا کار چې خلاص شو تا غره ته بیایم، موږ ته په درد خوري. زر کوه. زموږ د سر بلاوې لاړې. نور نه زما ماشومان راوباسئ. داسې تېر شه زویه، بچیه، ډېر شوې زویه. د نورې څه وشول؟ څه وشول؟ ته څه وشول؟ نورې یوه پېښه وشوه. څه وشول؟ ګرانې ډېر مه مړه شوې، ډېر مه مړه شوې. خورې تاسې خو ولې وکړل؟ غار مه کوئ، تاسې ته ماشومان ډېر دي. بل ماشوم راوړئ. رسیدانو زما لور مه مړه کړه. ودرېږه ودرېږه. لږې مه وهئ، دا ستاسو څه ډول اصول دي؟ ځه ورې شه. ته به څنګه سرتېرې شي؟ یو ماشوم د لسه مننه قربانوي. غره کې هره ورځ سلګونه کسان مړه کېږي. بس کوه. غږ له نږدې ځای نه راغی. له هماغه ځای نه راغی قمندان صاحب. زر کوئ، مخکې شئ. څه ته ګورې ویوله که نه؟ هر څنګه چې وینه ورځ سرتېره نه شي کېدلی، پرېږده چې له درد سره ژوند وکړي. زر باید لاړ شو. هغو بلاو به د ډز غږ اورېدلی وي. اوس به راشي. زر کوئ. مرسته وکړئ، د خدای لپاره مرسته وکړئ. دا هماغه جلی ده. هو قمندان صاحب. څه وشول ګرانې؟ هغوی کوم کسان چې تاسو لټول، هغوی موږ کرول. زما کورنۍ ووژله. اصلي جلۍ تا ته مخکې شه جلیله، مخکې شه. قمندان صاحب سمه ده. ارامه اوسه خورې. ووژل، کورنۍ راته ختمه کړه. زه اوس څه وکړم خدایه؟
بې شرفانو د دې بېچارهګانو ګناه صفا امرشاه یو کور داسې نه کوي دوی کردان نه دي ډاکټره دوی د انسانانو دښمنان دي دوی ته کرد او ترک توپیر نه لري قمندان صاحب د تپې سر کې دي دښتې هېڅ ځای ته نشي تښتېدلی بېشرفه نشي تښتېدلی ښکاره شول دوی زموږ شانه پرېږدي دوی زنځه غوندې خلکو پسې نه خلي ډېر رانږدې شول نور یې نه ولو نه زه یو بل پلان لرم چاودېدونکي توکي شته دلته ځای پر ځای کوي امر پر ځای کېږي نازا قمندانې ته غواړه څه وکړې که ډز وشي د هغه بلاونه یوازې یو کس مړ کېږي پیاره خو موږ دا غر په هغوی غورځوو ټول مړه کوو زر کوئ ګول ګیاو یو ځواب راکړه ګول ګیاو ګول ګیاو ستاسې غږ اوري دا ومه کوي به خدای ډېر شکر وروستی حالات مو څه دی معلومات راکړه ګولګیو عملیات خلاص شول قمندان صاحب د ختمېدونکې ډله مو له منځه یوړه ژوندی اوسې سرداره زویه د سنګوریانو روح مو خوشحاله کړه وشو نازا قمندانې سمه ده زما امر ته په تمه شئ قمندان صاحب د ختمېدونکې ډلې دوه مشران او نازا تکتي قمندان صاحب هغوی پسې یو یوه کورنۍ د سلمان لخوا وژلې ده مرستې ته اړتیا لرئ نه قمندان صاحب موږ هغوی پیدا کوو خو د وژل شوې کورنۍ مړي باید له هغه ځای نه واخیستل شي قمندان صاحب سمه ده ځای یې راوښیئ ټول یو ځای دي بیخي ښه وخت دی جلیله جلۍ باید د دې ځای نه قرارګاه ته ولېږو ښه کار کېږي قمندان صاحب موږ ته قرارګاه ته لېږو هلته هغوی له تنه ساتنه کوي سمه ده اصلې ته هم له دې سره ملګرتیا وکړه چاودنه ورکړه څه خبره ده ښار یې والوځه وه تیږې په من غورځېږي مغارې ته دننه شئ تر مغارې ته ننوځئ منډه کړئ منډه کړئ جلیله خدای بنده شوه همدلته بند پاتې شوه
قمندان صاحب لرې به یې کړو. هو زر کوئ زر کوئ. بسم الله. زر کوئ زر کوئ ملګرو زر کوئ. داسې مه ګورئ، زر کوئ مرسته وکړئ. زر کوئ زر کوئ او ځل بیا زر کوئ. قمندان صاحب دې ته کرن پکار دی. ګلګیا یوه ځواب راکړه. د خبره کار نه کوي، ټول ځای نه باندې دلته بند پاتې شو قمندان صاحب. اوس به څه کوو؟ څنګه چې حضرت یونس د کعبه خېټې کې بند پاتې شو، موږ هم په دې سیمه کې بند پاتې یو. نور نه یوازینۍ لاره دعا ده. نور یوازینۍ لاره دعا ده. زر کوه زمری، کومه بله وسیله مو نه ده پاتې. سنګریانو سرداره بند پاتې شوی ها؟ ژوندي قبر ته دننه شوی، په زارۍ کولو به مدار شئ. دا نازا رزیله ده. د هغې رزیلې په دام کې ولوېدو قمندان صاحب. شاهینه تا ته د حضرت یونس دعا یاده ده؟ ته یې ولوله موږ یې هم تکراروو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خپل خدای ته زارۍ وکئ. ګورم چې تاسو څنګه له دې ځای نه وځئ. راشه لاړ شه له نږدې کاپ نه کیمیاوي ګاز راوړه. امر پر ځای کېږي پیار قمندانه. زر کوه. ګورئ لږ وروسته زهرجن ګاز راځي، ټول خوسا کېږئ. مړی به مو هم څوک پیدا نه کړي. بې ځایه مه خوشحالېږه، د خدای په مرسته سره موږ له دې ځای نه وځو. ارام اوسه جلیله. که زهرجن ګاز ولګوي زموږ کار خلاصېږي. زر کوئ هلکانو، دا لرې کوو. زر کوئ هلکانو، دا لرې کوو. زر کوئ هله. زر کوئ. چا سره مرمۍ شته؟ ما سره شته قمندان صاحب. ډېر ښه. زر خپلې مرمۍ راوباسئ. مشه په مرمیو څه کوو؟ ټول یو ځای ځانونه وژنو. ټولې مرمۍ مه خرابوئ. د لاسو مرمۍ بارود بس نه کوي. بیړه به کوئ. سمه ده، زر کوئ. زر کوئ. بیړه وکئ. زر کوئ. زر کوئ. اوس کومه ګټه ونه کړه مړه کېږو. موږ داسې چې ته پوره یاده کوو، نور خدای مهربانه دی. احمقان هڅه کوي چې تیږې لرې کړي. سرداره زما نام کې ملګري د باندې راوځه. خو نشي وتلی. سرداره څه وشول بچیه؟ سنګریان همداسې دي، ټول زور مو همدا و، بند پاتې شوی ماشومه. هغه ګاز څنګه راورسېده؟ کوم شی سوځېږي قمندان صاحب؟ قمندان صاحب له هغه ځای نه لوګی راځي.
ما ته وګورئ دا اور باید مړ نه شي د سوځېدلو نور شیان هم راوړئ هغوی په لوګي له منځه وړو تر څو چې ګاز راوړل کېږي د موږکانو غوندې به کرا کرا مردار شي سرداره لوګی دا راغی ګرانه تر څو چې ګاز راځي زموږ دا ډالۍ قبوله کړئ مردارېدلو ته د لږ وخت پاتې سرداره ما خو درته وویل چې له ما سره کار مه لره د شرفان مهارت د لوګي نه ډکوي غواړي چې زموږ کار سر خلاص شي که کیمیاوي ګاز هم راخوشي کې نو دلته به موږ ټول خوسا شو ماښام موږ هېڅ هم نه کوو دلته هم داسې پاتې کېږو زه ماشومان لرم نه غواړم چې مړ شم که مړ کېږم خو داسې باید مړ نه شم ډالګی مشه څه خبره ده زه دروغ وایم ډالګی مشه د خدای لپاره یو څه وکړه زه باید له دې ځای نه ووځم موږ دلته بند پاتې یو لورې ورته دې ووایه چې دعا وکړي امله دا چې صدقه هم ورکړي que تذکر باندې مې تل غلط فکر کوه هغوی ستا غوندې د ځوانانو په غولابله کې ښوونکي دي پلار مې سخت حالت کې بند دی مورې له موږ نه یې وغوښتل چې صدقه ورکړو ته ولې باور نه کوې مورې یو خوب لورې لاړه تېر شو پلار مې یو ځای کې بند پاتې شوی مورې موږ باید صدقه ورکړو که وروسته یې ورکړو نه کېږي لورې خو پلار مې مړ کېږي مورې سمه ده له نه به د پوښتنه وکړو کېدای شي پیسې ولري میا جانې ما ته پیسې راکړه ولې پلار مې په خوب کې ولیده ویې ویل چې صدقه ورکوي الله الله دلته وګوره وګورئ ودرېږه ورېره ما ته په تماشه پیسې راوړه بېرته دې پلار ته ورکوم زویه الله کوم خبر شته جلال گل گایا یوا جواب راکا تر اوسه ورسره اړیکه نه دا ټینګه شوې د مرغه قومندان صاحب الله په دې هلکانو څه وشول لکه چې صبرې شوي دي کېدای شي قومندان صاحب ګورانه وشوه اول دلته زلال ماشومان مې نشم لیدلی زړه دې مه غورځوه ډاکټره هغه مور مې نه ده هغه لانجمنه مور مې ان هغې پسې هم خفه شوی یم
حمایت له لاسه مه ورکوه ډاکټره له دې ځای نه وځو هېڅ اندېښنه مه کوه ځان ته ډاډګرنه مه ورکوه ډلګۍ مه شوه دلته به زموږ هدیره جوړه شي دا ځل سخت بند شو هم لوګی هم کې مې یارېږه دا ته وایم مړه کېږه ته ولې اوس نه پوهېږې اصلي سا واخله اصلي ډاکټره څه وکړه شاهینه لرې ډاکټره خدای دا وژغوره ډاکټره شاهینه ارامه اوسه زمری ارامه اوسه قومندان صاحب اصلا مړه کېږي سمه ده زمری سمه ده نه شاهینه مه ډارېږه نه ده مړه شوې یوازې بېهوشه شوې اصلي مړشه دوی موږ ټولو ته سزا راکوي ډاکټره ملګريه اصلي زر کوه سترګې دې خلاصې کړه زموږ یو کس لپاره وخت نه دی پاتې دوه رکعته د حاجات لمونځ کوو جلیله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دا پیسې چاته ورکو وروره؟ نه پوهېږم. پلاره خیر دی یو څه ووایه. موږ دلته باندې پاتې یو لورې ورته دې ووایه چې دا هوا کې پیسې دلته ورکو وروره.
مهرباني وکړئ بچیانو خیریت دی دا مې پلار رالیږلي دي مهرباني وکړئ دننه راشئ صدق الله العلي العظيم خیرت دی میرمنې واخله سړیه خدای مونږ ته پیسې راولېږلې پوره 4.5 زره لیرې دي هغومره پیسې دي چې سازمان له موږ نه اخیستې وې سبحان الله دا زما د تنخوا پیسې دي دا چا راوړي میرمنې دې بچیانو راوړي راځئ وړاندې راشئ ماشومانو ای ماشاءالله ووایئ تاسې د چا ماشومان یاست او دا پیسې م له کوم ځای نه کړې پلار مې سخت حالت کې دی جاته په تمه دی یو ځای کې بند پاتې ستاسې پلار څوک دی زمونږ پلار عسکر دی راځئ کښېنئ ماشومانو مړی ژوندي کوونکیه شپه سهار کوونکیه خدایه زموږ اردو زموږ عسکر زموږ پولیس په ځانګړي ډول د دې ماشومانو پلار او زموږ ټول زړور عسکر ته په خپل کرم سره وساته آمین هغوی ته غښتلتیا ورکه هر ډول سخت حالت سره چې مخ شوي وي ته یې وژغوره آمین ګورئ هغه څومره چې دعا کولی شئ وکئ خو له هغه ځای نه نشئ وتلی احمقه ولې دې ځنډ وکړه زر کوه زر کوه دې ځای نه خوشي که سرداره سردار بچه‌یا مړ شوی یو څه خو وایه که نه سرداره مړ کېږي سرداره هډوکي همرو نه پاتې کېږي د سنګوریانو ډلې دقت تیار اوسئ اوس ټول یو ځای زور وهو د خدای په مرسته او قدرت سره بسم الله یا رسول الله یا الله دلته څه خبره ده یو څوک دې ماته ووایي تا اوس په رښتې له موږ سره مرسته وکړه په سخت حالت کې یو روان دي وتښتئ چې روان دي داسې وکړئ قومندان صاحب زما ریا خیر ها خیر
بل څه غلطه ده خدای مو ووهه زرکو وتښته را روان دي دارنه ګیدړانو ودرېږئ ودرېږئ رازیلانو صبر وکړئ ډزې ونه کوئ موږ تسلیمیږو مه خفه کېږه دا هر څه تېرېږي قومندان صاحب د خدای په مرستې سره ډېر ښه کار دی چې اوس ښه یو هغوی مو له پښو وغورځول یوازې مشران یې وتښتېدل شفا دې وي لومړی بریدمنه له لوی مصیبت نه ژغورل شوي یئ که مشران مو نیولی وای نو ښه کار کېده هغه شفا شوي دي قومندان صاحب 2 کسان یې زموږ لاس کې دي اوس ماته ښه غوږ شه سرداره هغه معلومات چې د استخباراتو لخوا تایید شوي دا ډله چې د نه ختمېدونکې ډلې په نوم یادېږي په ښار کې د لویو عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیسي تاسې باید د دې کار مخه ونیسئ نور کسان هم درځي سرداره قومندان صاحب هغوی ته اړتیا نشته موږ ځو اجازه راکړئ چې دا کار موږ په خپلو اصولو سره ختم کړو سمه ده لومړی بریدمنه ټول صلاحیت ستاسو دی څه ته چې اړتیا وي هغه وکړئ څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي قومندان صاحب اندېښنه مه کوئ خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي نه ختمېدونکې ډله ها بې شرفانو که ما تاسې ټول ختم نه کړئ نو زه به هم سړی ونه اوسم حال ووایه هغه بې شرف چېرته وتښتېده ها هغه پیار نومی رازیل حال ووایه حال ووایه ګنګی شوی یې څنګه غلی پاتې شوې ګوره ډلګی مشه ملګريه د دوی په اړه زه ډېر ښه معلومات لرم خلک وایي چې دوی ګورز ډېر ښه کاروي هو رښتیا وایم هغه عسکر مو په ګورز سره شهیدان کړل همداسې ده که جلیله څه خبره ده هېڅ خبره هم نشته دا بې شرفان ګورز ډېر ښه کاروي همدا خبرې مو کولې کامپ مو چېرته ده یو څو کسان پکې دي په دې معنی چې تاسې ګورز ښه کاروئ ها جلیله دوی ګورز ډېر ښه کاروي زر کوه چې وګورو امرا پر ځای کې قومندان صاحب لاسونه مې تړل شوي دي که غیرت لرې خوشې مې که ډاکټره لاسونه یې خوشې که اسامه ده وایم ګورز هم ورکه چې برابر شو برابر کېدل دې وغوښتل وګورو چې ته ګورز څنګه کاروې که ستا پر ځای وای د قومندان صاحب پوښتنو ته مې ځوابونه وایه ګوره پام کوه کم مو چېرته دی حال ووایه حال ووایه حال ووایه رازیله ها کم مو چېرته دی حال ووایه زه هیڅ پوه نه شوم یعنې ناشونې ده له هغه ځای نه څنګه راووتل هغه بلاوې کمې مه ګڼه بیاره زه یې نه پرېږدم هغه سردار باید ووژل شي ته کم ته وګرځه
که اړتیا شوه زه دې غواړم حال ووایه حال ووایه ستاسې د ګوسکه کارول همداسې ول حال ووایه رزیله دا د هغه عسکرو لپاره چې شهیدان شول ما دې لیدل سپږنه ستا د ملګري نه وساوځي اصل ګدانې دی مړ کېږي هغه دی مړ شو زه تا ته یو څه ووایم ګوره دا نه دی دا لیونی ډلګی مشر دی زه خو وایم چې ته له دې نه په هېڅ ډول سره نشې ژغورېدلی نو هغه چې هر څه غواړي ورته ووایه که نه نو هرومر کېږي ګرانه ګوره زموږ ستونزه دا نه ده چې خلک ووژنو ته هم مور او پلار لرې د هغوی په حال افسوس نه دی هر څه چې کوې ویې که خو له دې نه وروسته هوښیار شه وار ستا دی رزیله راځه داسې چې دا نو زه څه نشم کولی ډلګی مشه زه خوشي کوم خوشي که ډاکټره ګوره ګرانه ځان دې مه خرابه وه حال ورته ووایه موږ خو هغه ځای پیدا کوو ته خپله که پوهېږې زر کوه زر کوه د نه ختمېدونکي ډلې کمپ له سرحد نه اخواته دی دا خو ډېر زر پوه شو وډار شوې دلته ځای راوښیه دلته 15 کیلومتره د سرحد نه اخواته هر څه ووایه هلته څو کسان دي نه ختمېدونکي ډلې کې ډېر سرتېري دي قمندان صاحب هغوی ته په کمپ کې هر ډول ماینې ښودل او چاودېدونکو توکو ته د انفجار ورکولو زده کړې ورکوي دې ډلې ته ډېر هغه کسان غوره کوي چې د پوهنتون نه فارغ وي دا ډله ډېره ګواښونکې ده هېڅ ډول سره ماتې خوړلو ته غاړه نږدي څوک چې عملیات کوي هغوی ډېری په ښارونو کې اوسېږي سازمان دې ډلې ته ډېرې پیسې ورکوي خلاصه کړئ نور قمندانۍ پیغام درته راغلی محسنه امر وکړه قمندانه جوړونکي تیار کا ترکیې ته باید لاړ شي قصر و قمندانه د دې لپاره چې خپله لاره پیدا کړي له ستورو ګټه اخیستلی شئ اصلي ته د اجرا قرارګاه ته ورسوه سمه ده خو وروره قرارګاه ته وګرځه اصلي عبدالله علي تاسې هم د دوی سره یو ځای لاړ شئ دوی هم ورسوئ سمه ده زه جلیله قمندان صاحب رښتیا وایي اصلي چېرته چې موږ ځو هغه ډېر ګواښونکی دی خیر دی ته مه ځه سمه ده په خدای دې سپارم شاهینه تا هم زر کوه هیڅوک باید ونه خوځېږي پام کوه چې ونه خوځېږئ څه خبره ده نجلۍ ما تل غوښتل چې زه سرتېری شم زه هم کمپ ته ځم دا ته څه کوې نجلۍ دا ستونزه څه ده غلی شه نجلۍ زر کوئ چې ځو وژغوره آمین ګورئ هر څومره چې دعا کولی شئ وکئ خو له هغه ځای نه نشئ وتلی احمقه ولې دې ځنډ وکړه زر کوه دې ځای نه خوشي که سرداره
سردار بچه‌یا مړ شوی یو څه خو وایه که نه سرداره مړ کېږي سرداره هډوکي هم روغ نه پاتې کېږي د سنګوریانو ډلې دقت تیار اوسئ ټول یو ځای زور وهو د خدای په مرسته او قدرت سره بسم الله یا رسول الله یا الله دلته څه خبره ده یو څوک دې ماته ووایي تا اوس په رښتې له موږ سره مرسته وکړه په سخت حالت کې یو روان دي وتښتئ چې را روان دي داسې وکړئ قومندان صاحب زماره خیر ها خیر خیر قومندان صاحب هلته ده خدای مو ووهه زرکو وتښته را روان دي دارونه ګیدړانو ودرېږئ ودرېږئ رازیلانو صبر وکړئ ډزې ونه کوئ موږ تسلیمېږو مه خفه کېږه دا هر څه تېرېږي قومندان صاحب د خدای په مرستې سره ډېر شکر دی چې اوس ښه یو هغوی مو د پښو وغورځول یوازې مشران یې وتښتېدل شفا دې وي لومړی بریدمنه له لوی مصیبت نه ژغورل شوي یئ که مشران مو نیولی وای نو ښه کار کېده شفا شوي دي قومندان صاحب دوه کسان یې زموږ لاس کې دي اوس ماته ښه غوږ شه سرداره هغه معلومات چې د استخباراتو لخوا تایید شوي دا ډله چې د نه ختمېدونکې ډلې په نوم یادېږي په ښار کې د لویو عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیسي تاسې باید د دې کار مخه ونیسئ نور کسان هم درځي سرداره قومندان صاحب هغوی ته اړتیا نشته موږ ځو اجازه راکړئ چې دا کار موږ په خپلو اصولو سره ختم کړو سمه ده لومړی بریدمنه ټول صلاحیت ستاسو دی څه ته چې اړتیا وي هغه وکړئ څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي قومندان صاحب اندېښنه مه کوئ خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي نه ختمېدونکې ډله ها بې شرفانو که ما تاسې ټول ختم نه کړئ نو زه به هم سړی ونه اوسم حال ووایه هغه بې شرف چېرته وتښتېده ها هغه پیار نومی رزیل حال ووایه حال ووایه ګنګی شوی څنګه غلی پاتې شوی
غورا ډلګه مشه ملګریا اته دوی پاړه از ډېر ښه معلومات لرم خلک وایي چې دوی ګورز ډېر ښه کاروي هو رښتیا وایم هغه عسکر مو په ګور سره شهیدان کړل همداسې ده که جلیل څه خبره ده هېڅ خبره هم نشته دا بېشرفان ګورز ډېر ښه کاروي همدا خبرې مو کولې کامپ مو چېرته ده یو څو کسان پکې دي په دې مانا چې تاسې ګورز ښه کاروئ ها جلیله دوی ګورز ډېر ښه کاروي زر کوه چې وګورو امرا پر ځای کې قمندان صاحب لاسونه مې تړل شوي دي که غیرت لرې خوشې مې که ډاکټره لاسونه یې خوشې که اسامه به وایم ګورز هموار که چې برابر شو برابر کېدل دې وغوښتل وګورو چې ته ګور څنګه کاروې تاسې ولې موږ نه دومره ډارېږئ لکه چې کوم څه مو پټ کړي دي نه قمندانه څه به مو پټ کړي وي موږ خپل کور کې اسکر مسکر نه غواړو ګوره وځه جلیله وځه وخت نه ضایع کوو له ماشومۍ سره مه ماشوم کېږه جلیله هلته حالات راته داسې ګډوډ ښکاره شول قمندان صاحب په دې کورنۍ مې شک راغی قمندان صاحب موږ نه وړه شول جلیله زر کوه پوه شوې چې چېرته باید راشئ پوه شوم دادا قمندانې کومه ستونزه نشته زه هم ستا غونده قمندانه کېږم دا کار چې خلاص شو تا غره ته بیا یم موږ ته په درد خوري زر کوه زموږ د سر بلاوې لاړې نور نه زما ماشومان راوباسئ داسې تېر شه زویا بچیا وډار شوې زویا د میرویس څه وشول لورې څه وشول ته څه وشول لورې یوه پېښه وشوه څه وشول ګرانې لور مو مړه شوې لور مو مړه شوې خوی تاسو ولې وکړل غار مه کوئ تاسې ته ماشومان ډېر دي بل ماشوم راوړئ نازیلانو زما لور مو مړه کړه ودرېږه ودرېږه لږه مه وهئ دا ستاسو څه ډول اصول دي ځوارې شه ته به څنګه سرتېرې شي یو ماشوم د لساز مننه قربانوي غره کې هره ورځ سلګونه کسان مړه کېږي باسوه
ماشا اخاك لنك دي زينا راغاي له هماغه ځای نه راغی قومندان صاحب. زرقبی مخکې شئ. څه ته ګورې ویوله که نه هر څنګه چې وینه ورځ سرتېره نشي کېدلی پرېږده چې له درد سره ژوند وکړي. زر باید لاړ شو. هغه بلا اوبه د ډز غږ اورېدلی وي. اوس به راشي. زر کوئ. مرسته وکړئ. د خدای لپاره مرسته وکړئ. دا هماغه جلی ده. هو قومندان صاحب. څه وشول ګرانې؟ هغوی کوم کسان چې تاسو لټول هغوی موږ کرول. زما کورنۍ ووژله. اصلي جلۍ تا ته مخکې شه جلیله مخکې شه. قومندان صاحب سمه ده. ارامه اوسه خورې. ووژل کورنۍ راته ختمه کړه. زه اوس څه وکړم خدایه؟ شرفانو د دې بیچارهګانو ګناه صفا. ماشا یو کور داسې نه کوي. دوی کردان نه دي ډاکټره. دوی د انسانانو دښمنان دي. دوی ته کرد او ترک توپیر نه لري. همت له لاسه مه ورکوه ډاکټره. له دې ځای نه وځو. هېڅ اندېښنه مه کوه. ځان ته ډاډګرانه مه ورکوه ډلګۍ مه شوه. دلته به زموږ هدیره جوړه شي. دا ځل سخت بند شو. هم لوګی هم کومې یاري ګاز. دا ته وایم مړه کېږه. ته ولې اوس نه پوهېږې؟ اصلي سا واخله. اصلي ډاکټره څه وکړه؟ شاهینه لرې ډاکټره خدای دا وژغوره. ډاکټره شاهینه ارامه اوسه. زمری ارامه اوسه. قومندان صاحب اصلا مړه کېږي. سمه ده زمری سمه ده. نه شاهینه مه ډارېږه. نه ده مړه شوې. یوازې بې هوشه شوې. اصلي ماشه دوی موږ ټولو ته سزا راکوي. ډاکټره ملګريه اصلي زرکوه سترګې دې خلاصې کړه. زموږ یو کس لپاره وخت نه دی پاتې. 2 رکعته د حاجات لمونځ کوو جلیله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دا پیسې چاته ورکوو وروره؟ نه پوهېږم. پلاره خیر دی، یو څه ووایه. موږ دلته بند پاتې یو لورې. ورته دې ووایه چې دا هوا کې پیسې دلته ورکوو وروره. مهرباني وکړئ بچیانو، خیریت دی؟ دا مې پلاره لیکلي دي. مهرباني وکړئ دننه راشئ. صدق الله العلي العظيم. خیرت دی مېرمنې. واخله سړیه، خدای موږ ته پیسې راولېږلې. پوره 4.5 لیرې دي. هغومره پیسې دي چې سازمان له موږ نه اخیستې وې. سبحان الله، دا زما د تنخوا پیسې دي. دا چاره وړي مېرمنې. دې بچیانو راوړي. راځئ وړاندې راشئ ماشومانو. ماشاءالله، ووایئ تاسې د چا ماشومان یاست؟ او دا پیسې م له کوم ځای نه کړې؟ پلار مې سخت حالت کې دی، جاته په تمه دی، یو ځای کې بند پاتې. ستاسې پلار څوک دی؟ زموږ پلار عسکر دی. راځئ کښېنئ ماشومانو. مړې ژوندي کوونکې، شپه سهار کوونکې خدایه، زموږ اردو، زموږ عسکر، زموږ پولیس، په ځانګړی ډول د دې ماشومانو پلار او زموږ ټول زړور عسکر ته په خپل کرم سره وساته. آمین. هغوی ته غښتلتیا ورکه، هر ډول سخت حالت سره چې مخ شوي وي ته یې راوباسه. ماشه په مرمیو څه کوو؟ ټول یو ځای ځانونه وژنو؟ ټولې مرمۍ مه خرابوئ. د لاسو مرمۍ بارود بس نه کوي، بیړه به کوي. سامان زر کوئ. زر کوئ، بیړه وکئ. زر کوئ.
زهر کابای اسکو ما ګټه ونه کړه مړه کېږو من دعا سې چې ته پوره یاد کوو نور خدای مهربانه دی احمقان هڅه کوي چې تیږې لرې کړي سردارا زما نام کې ملګری د باندې راوځه خو نشي وتلی سردارا څه وشول بچیا سنګریان همداسې وي ټول زور مو همدا و باند پاتې شوی ماشومه هغه څنګه راورسېده کوم شای سوځېږي قمندان صاحب له هغه ځای نه لوګی راځي ما ته وګورئ دا اور باید مړ نه شي د سوځېدلو نور شیان هم راوړئ هغوی په لوګي له منځه وړو تر څو چې ګاز راوړل کېږي د موږکانو غوندې به کرا کرا مردار شي سرداره لوګی دا راغی ګرانه تر څو چې ګاز راځي زموږ دا ډالۍ قبوله کړئ مردارېدلو ته د لږ وخت پاتې سرداره ما خو درته وویل چې له ما سره کار مه لره د شرفان مغاره د لوګي نه ډکه وي غواړه چې زموږ کار سر خلاص شي که کیمیاوي ګاز هم راخوشي کې نو دلته به موږ ټول خوشحال شو ماشه موږ هېڅ هم نه کوو دلته همداسې پاتې کېږو زه ماشومان لرم نه غواړم چې مړه شم که مړ کېږم خو داسې باید مړ نه شم ډالګی مشه څه خبره ده زه دروغ وایم ډالګی مشه د خدای لپاره څه وکړه زه باید له دې ځای نه ووځم موږ دلته بند پاتې یو لورې ورته دې ووایه چې دعا وکړي امله دا چې صدقه هم ورکړي بس که تذکر باندې مې تل غلط فکر کوه هغوی ستا غوندې د ځوانانو په غولابله کې ښوونکي دي پلار مې سخت حالت کې بند دی مورې له موږ نه وغوښتل چې صدقه ورکړو ته ولې باور نه کوې مورې یو خوب ولورې لاړه تېر شو پلار مې یو ځای کې بند پاتې شوی مورې موږ باید صدقه ورکړو که وروسته یې ورکړو نه کېږي مورې خو پلار مې مړ کېږي مورې سمه ده له نه به د پوښتنه وکړو کېدای شي پیسې ولري
میا جانې ما ته پیسې راکړه. ولې؟ پلار مې په خوب کې ولیده، ویې ویل چې صدقه ورکوي. الله الله. الله دلته وګوره. وګورئ ودرېږه. وراره ما ته په تماشه پیسې راوړه، بېرته دې پلار ته ورکوم زویه. الله الله. کوم خبر شته زلال؟ گل گایا یوا، گل گایا یوا، جواب راکا. تر اوسه ورسره اړیکه نه ده ټینګه شوې. بده مرغه قومندان صاحب. الله الله، په دې هلکانو څه وشول؟ لکه چې سپرې شوي دي. کېدای شي قومندان صاحب. ګورډه وشوه. اول دلته زلال ماشومان مې نشم لیدلی. زړه دې مه غورځوه ډاکټره. هغه مور مې نه ده، هغه لانجمنه مور مې. آن هغې پسې هم خفه شوی یم. شرفانو خدای دې هغوی ته خپله سزا ورکړي. خوشي کوي، خوشي کوي، خوشي کوي. قومندان صاحب د تا په سر کې دي تښتي. هېڅ ځای ته نشي تښتېدلی بې شرفه، نشي تښتېدلی. ښکاره شول دوی زموږ شانه پرېږدي. دوی زنځه غوندې خلکو پسې نه خلي. ډېر رانږدې شول، نور یې نه ولو. نه زه یو بل پلان لرم. چاودېدونکي توکي شته؟ دلته ځای پر ځای کوي. امر پر ځای کېږي نازا قومندانې. ته غواړه څه وکړې؟ که ډز وشي د هغه بلاونه یوازې یو کس مړ کېږي پیاره، خو موږ دا غر په هغوی غورځوو، ټول مړه کوو. زر کوئ. گل گایا یو جواب راکا. گل گایا گل گایا ستاسې غږ اوري، دوام ورکوي به. خدای ډېر شکر. وروستی حالات مو څه دی؟ معلومات راکړه ګولګایو. عملیات خلاص شول قومندان صاحب. د ختمېدونکې ډله مو له منځه یوړه. ژوندی اوسې سرداره زویه. د سنګوریانو روح مو خوشحاله کړه. وشو نازا قومندانې. سمه ده، زما امر ته په تمه شئ. قومندان صاحب د ختمېدونکې ډلې دوه مشران او نازا تښتي قومندان صاحب هغوی پسې یو. یوه کورنۍ د سلمان لخوا وژلې ده. مرستې ته اړتیا لرئ؟ نه قومندان صاحب، موږ هغوی پیدا کوو، خو د وژل شوې کورنۍ مړي باید له هغه ځای نه واخیستل شي قومندان صاحب. سمه ده، ځای یې راوښیئ. ټول یو ځای دي، بیخي ښه وخت دی. جلیله جلۍ باید له دې ځای نه قرارګاه ته ولېږو. ښه کار کېږي قومندان صاحب. موږ تا قرارګاه ته لېږو، هلته هغوی له تنه ساتنه کوي. سمه ده اصلې ته هم له دې سره ملګرتیا وکړه. چاودنه ورکړه. څه خبره ده؟ ښاري والوزه وه. دیګې په من غورځېږي، مغارې ته دننه شئ. پر مغارې ته ننوځئ. منډه کړئ، منډه کړئ.
قومندان صاحب لرې به یې کړو. هو زر کوئ زر کوئ. بسم الله. زر کوئ زر کوئ ملګرو زر کوئ. داسې مه ګورئ زر کوئ مرسته وکړئ. زر کوئ زر کوئ یو ځل بیا زر کوئ. قومندان صاحب دې ته کرن پکار دی. ګلګیا یوه ځواب راکړه. هلته مو خبره کار نه کوې ټول ځای نه باندې دلته بند پاتې شو قومندان صاحب. اوس به څه کوو؟ څنګه چې حضرت یونس د کا په خېټه کې بند پاتې شو موږ هم په دې سیمه کې بند پاتې یو. نور نو یوازینۍ لاره دعا ده. نور یوازینۍ لاره دعا ده. زر کوه زمری کومه بله وسیله مو نه ده پاتې. سنګریانو سرداره بند پاتې شوي ها؟ ژوندي قبر ته دننه شوي په زارۍ کولو به مردار شئ. دا نازا رزیله ده. د هغې رزیلې په دام کې ولوېدو قومندان صاحب. شاهینه تا ته د حضرت یونس دعا یاده ده؟ ته یې ولوله مونږ هم تکراروو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خپل خدای ته زارۍ وکئ. ګورم چې تاسو څنګه له دې ځای نه وځئ. راشه لاړ شه له نږدې کمپ نه کیمیاوي ګاز راوړه. امر پر ځای کېږي پیار قومندانه. زر کوه. ګورئ لږ وروسته زهرجن ګاز راځي. ټول خوسا کېږئ. مړی به مو هم څوک پیدا نه کړي. بې ځایه مه خوشحالېږه. د خدای په مرسته سره موږ له دې ځای نه وځو. ارام اوسه جلیله. که زهرجن ګاز ولګوي زموږ کار خلاصېږي. زر کوئ هلکانو دا لرې کوو. زر کوئ هلکانو دا لرې کوو. زر کوئ هله. زر کوئ. چا سره مرمۍ شته؟ ما سره شته قومندان صاحب. ډېر ښه. زه خپلې مرمۍ